خلکو د رشتې راکولو نه انکار وکړو. خدایا ستا ډېره ډېره مهرباني تا زما سوال قبول کو. نن به د شکرانې څوارلس نفلونه کومه. واده مې در سره واده مې ده. ای لیونیه بچیا هغوی ما له د رشتې راکولو نه انکار وکړو او ته خوشحالېږې دا ته څه شی ا دې دپاره مورې چې ما دله یو بله انګور په نښه کړې ده. 5 وخته مونځګزاره ده مورې. ثوابي روجې نیسي او چې د کور د کارونو روزګاره شي نو جانماز راولي او نفلونه وایي. دومره ښه جینۍ مې دله کتلې ده. ځواني مرګه دا ماته مخکې ولې نه وي؟ دې غوره شه څوک ده هغه جینۍ او د چا لور ده؟ مورې ګلخان کاکا نه دی؟ ګلخان کاکا د هغه لور ده. زه چې رشکه کې سکول ته بوزم رابوزم تا راته نه ویلي؟ ای په 2 ورځو کې دی دومره غټ کار وکړو. بس مورې دا زه ستا لپاره کومه. په ما باندې سخته نه ده ګورې. دا خو زه ستا لپاره لیکم چېرې مې کور دې راشي د کور کار به دله کوي. مورې ګورې په هغه جینۍ باندې تعلیم وکړه. هسې نه څوک بل څوک یې درنه غواړي. ډېره ښه انګور به یې د لاسه وځي ګورې. اوس خو به د خپل زوی دپاره هم نه نغوي کره ځم. یا الله ته مې مل شي. دا څوک دی زرخانه؟ جبار خانه دا هغه مخبر دی چا چې پولیس ته ستا په سر باندې مخبري کړې وه چې ته زما په ډیره کې. دا هغه مخبر دی چا چې زما په سر مخبري کړې وه. په داسې سړي به د سپېړې ګزار نه کې نه به کې پې. داسې سړي پسې به دا تور بابا رالې او ټس به تې وباسې. بلا دې واخلم. ډز ته پورته کوه پلاره. ډزه؟ وغونه دې ړنګه شه چې ډز ته پورته کړم خو سبا به جیل کې زه پروت یم که نه. بیا راکه دې خوا دا فرض به دې زه پوره کړم. نن مې ومنله ومې منله نن چې هوښیاره مرغۍ ګیرېږي نه او چې کله هم ګیرېږي نو د دواړو خپو نه کلکه ګیرېږي. قربان زرخانه هغه څنګه؟ هغه داسې څنګه چې دې راته دا دواړه نیکان ګیر شو. د دې قتل د موقع ګواه زه پخپله یم. زه به په عدالت کې بیا ګواهي ورکوم چې دا قتل ستا دې زوی کړی دی. دا څه وی زرخانه؟ دا څه وی؟ تا په عدالت کې ګواهي ورکړه نو زما زوی خو به د پانسۍ په تخته وخېږي. همدا خو زه غواړم که نه همدا خو زه غواړم چې ستا دا زوی د پانسۍ په تختو وخېږي. او که دی بچ کول غواړې نغدو راشماره نغدو. زرخانه خان خدای ته وګوره ویم پټ لاس باندې پیسې ورکړه کني زوی د پانسۍ شو. ټیک ده پیسې خو به درکو. ډېر بد دې وکړه زرخانه ډېر بد دې ما ته پته ده چې بد مې وکړل پته ده راته خو څه وکړم د عادت نه مجبوره یم او پیسه مې کمزورې ده. بلا دې واخلم پیسې راشماره چې سمه. یو ملک صاحب پہلے زمین واچو مهرباني اوس کې کړه ملک صاحب. مهرباني ملک صاحب سو ډېره مهرباني چې تاسو زما د غریب ځای ته راغئ. دا بیا خبره ده چې ته غریب او زه امیر یم خو د الله په نظر کې غریب او امیر دواړه یو شی دي. مهرباني ملک صاحب
دا ستاسو خو سړیتوب دی خو دا راته ملک صاحب چې تاسو څنګه راغلي زه خپل نواز بچي دپاره ستا د لور رشته غوښتو راغلی داسې ملک صاحب خپل زوی انسپکټر نواز دپاره زما لور غوښتلو راغلی یې او اسلم خانه که تا ته منظوره وي نو ټیک ده ملک صاحب ټیک ده ما ته منظوره ملک صاحب ما ته منظوره ده ټیک ده اسلم خانه ها رښتیا خو ستاسو هغه زوی کاروبار څه کوي زما زوی خپل بارګین دی د ګاډو کاروبار کوي تا دې څه وکړل دا چې تا دې څه وکړل دا تا ما له په کومه کورنۍ کې رشته وکړه و بچې ډېر شریف خلک دي پلار یې مونځګزاره دی د دوی خپل بارګین دی د ګاډو کاروبار کوي و دا حاجیه د ګاډو کاروبار نه کوي هغه انسانانو ته ژوند کاروبار کوي خو تا ته دا پته شته هغه یو قاتل دی ګندګیر دی اجرتي دی خو زما واوره د حاجي د داسې ګندګیر کورنۍ رشته په دې کور کې نشي کېدی نشي کېدی ودې کتو پلاره زما د بدماشۍ زور ودې کتو پلاره زما په جیب کې د پروت دولت زور جوړه شوه که نه زما خور د یوه خاندان انګور زرخانه ستا خور خو بالا زما د کور عزت جوړېږي چې زه خو ها وکم که نه زه ها نه کوم انکار کوم انکار زما د طرفه دا رشته ختمه وګڼئ ختمه ودې کتو د خپلې بدماشۍ زور ودې کتو د خپلې ګندګیرۍ زور اوس هم وخت شته توبهګار شه استغفار شه هغه پروردګار ته په سجده شه چې خدای دې ګندګیرۍ نه خلاص کړي ګنې ستا به دا خور په کور کې بوډۍ شي خو د یو شریفې کورنۍ کور به جوړه نه شي او غلی شه پلاره غلی شه درته ویم کفر ته مې مه وباسه مه مې وباسه کفر ته ګنې داسې کفر به درته وویم داسې کفر به درته وویم چې نه به یې خدای مني او نه به یې رسول مني پوه شوې پلاره پوه شوې او که نه یا پروردگارا تو خو مې د دې زوی اخلاق کې خدایا ته خو مې دې زوی له مرګ راولې خدایا ته خو مې دې زوی له مرګ راولې خدایا رورا تا زما د خبرې جواب رانه کو زه ستا د لور رشته خپل زوی ملنګي له غواړم خورې رشتې په قسمتونو باندې کېږي خو لږ داسې چې زما د دې لور قسمت ستا زوی ملنګي سره لیکلې ده ځکه ما ته دا رشته منظوره ده
چې خانجي دا د ګل خان کاکا لور نرګس ته نرګس د ګل خان کاکا لور نرګس واقعي چې ګل د ګلاب دی د دې خو راشګول پکار دی چې که خوښوي نو ځان له بیا غواړم که نه غلی شه ځان له نه ماله هم نن او په دې ساعت ټیک ده خانجي بس کوره پورې ورځم او دا دې ګل خان کاکا کرې ورالم لار به مې څه یاد ساتي داسې کور مې ولو کته چې کور به یې پې ښایسته ښکاري غلی شه موږشي ما د خپلې لور رشته دې ښځې زوی له ورکړې ده ویم ګل خان کاکا د لور رشته دې د دې ښځې زوی له ورکړې ده نه ورکړې سئ ماته که دا رشته ویم ګل خان کاکا تا نه قربان تا نظر خپله لور د خان جبار خان زوی غفار خان له ورکه مزې به کې مزې اوې مال دولت به م درکړي او څه پټې به م درپسې ولیکي بکواس مه کوه زه د جایداد په لالچ کې خپلې ژبې نه نشم اورېدی او نه د دولت په لالچ کې خپله لور ستا هغه ګندګي خان له ورکولی شم کاکا په غیرت او پښتو کې څه دي شاکه غیرت او پښتو ته چې غریبي دي په خانې کې بدله شي غلی شه بې غیرته لعنت شه داسې خانې باندې چې ما ته د بې غیرتۍ په بدل کې بلاویږي سړی وځه زما د کوره که اوس د پولیس تاواله کوم وځه غلی شه منشي غفارې نه دولت نه یېرېږي او نه د پولیس نه نه بچې نه ته خو د پولیس نه نه یېرېږې زه ګورې د پولیس نه ډېر یېرېږم بیا تا ته خو پته ده که نه چې په دویم ځل بې زمانه څومره په مشکله سره وشو نو بیا ځان له د یارې تعویض وکړه پلاره زه به د ګلې لور ستا انګور ضرور جوړوم منشي جي قربان ورشه او ګلې ته ووایه چې سبا به غفارې څېره په سر ستا کور ته ضرور راځي ویم خدای ته وګوره رسول ته وګوره چې ما مو ورلېږه هغه ظالم خو خپې په قبر کې دي او لاس یې دا نه دروند دی چې توبه خدایه توبه چې دا خبره ده نو بیا به زه د هغه کور ته په خپله ځم نن او په دې وخت ودرېږه بچیا دا ستا عزت دی نو بیا به د ګلې لور ستا ناوې زه جوړوم زه دې پسې به ته نه زه زرخانې لېږم زرخانې بلا دې واخلم جبار خانه پیسه زما کمزوري ده او د پیسې دپاره زه د دنیا هر جایز ناجایز کار کولو ته تیار یم د هغه جنۍ پته راته ته وښیه او ستا د زوی د کوژدن ګوته اچول ورته زما کار دی هغه جنۍ د برکلي د ګل خان کاکا لور ده بلا دې واخلم بلا دې واخلم رورا زه تاسو نه د واده نیټه غوښتوله راغلم ووایئ چې کومه نیټه کېدو خورکه څنګه چې ستا خوښه ده چې کومه نیټه ږدې ما ته منظوره ده بلا دې واخلم بوډا
ما خلک د زرخانې په نوم باندې پیژني. دلته څه راغلی؟ دلته د ستا لور ته د غفار د کوژدن ګوته اچولو دپاره راغلی یم. بلا دې واخلم. خو ما خپله لور دې ښځې زوی چپ چپ چې چونونه کې چون دې وکړو نو غوسه مې سر ته خیږي او چې غوسه مې سر ته وخیږي نو بیا به سر خولې بلا دې واخلم. اخواشه ودرېږه دلته وې اخواشه درته ویم اخواشه درته ویم اخواشه که چاچی درو دا لاس چې کوم دی که نه دا اوس د زرخان په لاس کې راغلی دی. د زرخان په لاس کې سمه د حسن خاپیری ده. دا خو د خپل ځان دپاره خپلول پکارو. چې د چا د وینې رنګ دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند دی یاره ستا په وننګو کې یاره ستا په وننګو کې چې د چا د وینې رنګ دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند دی یاره ستا په وننګو کې یاره ستا په وننګو کې چې د چا د وینې رنګ دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند یاره ستا په وننګو کې ما ویل ما سره اشنا شه دی ویل زمونږ کلي ته راشه ما ویل مینه رسوا کېږي دی ویل دا د مینې خوند دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند دی یاره ستا په وننګو کې یاره ستا په وننګو کې چې د چا د وینې رنګ دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند دی یاره ستا په وننګو کې ما وی ښکله د ځواني ده دی ویل مینه رسوایي ده ما ویل زه د لیونی کړم دی ویل یار مې غنم رنګ دی زما د پاک مینې حقیقت خو کې څرګند دی یاره ستا په وننګو
ول دې راکا دی وای مې نکړې بې باکا ما وې زړه ته مې نږدې یې وای زه شمیار مې پتنګ دې ما وای دا شماس دیګر ته دی وای در بشم ګدر ته ما وای لار بدې سارم وای منګي نشین پسند زما د پاک مینې حقیقت په سرګند یارستا په اننګو کې یارستا په اننګو کې چې د چا دی وینې رنگ دې زما د پاک مینې حقیقت په سرګند یارستا په اننګو کې داسې ګل زمونږ په قسمت کې چرته دی نشته دی که نه دا څه شوې ملنګیه زه رښتیا وایم نرګس سبا له زما او ستا واده دی هغه څنګه داسې چې زما مور او ستا پلار سبانۍ نیټه زموږ دواړو د واده کېښوه ملنګیه هغه خلک سره هغه خلک سنبالول زما کار دی یا الله شکر دی چې دا خوب و حقیقت نه دی یا الله ترا ملنګي سر ته خیر کې تا ورته خیر کې یا الله ستا د رور زرخاني دشمن ستا پرور مې یو قرض پاتې دی او هغه قرض به تا نه وصولوم تا نه څه مطلب دا چې هغه له ما بېعزتي کړې وه او نن به زه ستا بېعزتي کوم تورستانې ته په چوتو سترګو مو کتل نو دا سترګې به درنه بکې راوباسم تته زه به تا سره ګورم ملنګیه ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې زما عزت هم بچ کړو چې دې کې د مهربانۍ څه خبره د تورسر عزت بچ کول خو د هر پښتون د پښتونولۍ نښه ده تاسو ورځئ جي السلام علیکم واو ستا هم دې زوی زما په مخ کې زما انګور ته د غفار د نامې ګوتمه واچوله بس که خورکه بس که نن ما ته پته ولګېده چې زما دا زوی انسان نه د انسانیت په نامه یو تور داغ دی دا زوی نه دا د زوی ګیرت په نوم یو کژل دی
ظالمه مخکې به یې دولت دپاره د غریبانو وینې بهولې او نن د دولت دپاره د دې خوارې غریبې انګور ته د بل چا د کویدن ګوته واچوله کم از کم دومره سوچ وکوه چې ستا په کور کې پیغله خور ده بس که پلاره بس که کنی والله په بالله چې سیرم دی یوه خبره مې په کولو غوږونو باندې واوره مور له هغه زوی نه دی راوړی چې زما خور ته به په خیرنو سترګو وګوري هغه بنده پیدا شو لالا او ستا د خور عزت ته لاس واچولو تاسو په ځانې تاسو زه ټیک یم لالا شیرنواز نن زما عزت ته لاس واچولو بس که په ځانې بس که قسم مې دې په هغه خدای وي چې د شیرنواز نننۍ شپه به په کور نه په کور باندې په کور به یې دغه شپه दाजी बच्चे د الله ډېر شکر دی दाजी چې نن د دوی زوی ملنګي زما عزت بچ کو شاباسه شخورکه ستا په وینه باندې او ستا په هغه زوی باندې چا چې د هغه سړي د خور عزت بچ کو چا چې د هغه چنغلې ته د بل چا د کودن ګوته اچولې وه خورکه ګوته اچولې وه د چا عزت ته چې تقدیر هم په اوچت نظر باندې نشي کتی او تا د هغه عزت ته لاس واچو خو ما دا قسم خوړلی دی چې نننۍ شپه به ستا په کور نه په کور کې راځي په کور کې ما د تا نه دا خبره ځکه پټه کړې وه ځکه چې ما سره ستا د سر غم و ودې خورم سر مورې ودې خورم سر خو زه خپل غیرت خپله پښتو خپله پیدل شوې چنغله بل ته نشم پرېښودی کوره بچې هغوی ډېر زورور دي او موږ ډېر غریبان نه مورې غریب خدای کما خو بې غیرته نه یم د غیرت ټکی د پښتون نوم سره د ازل نه لیکلی شوی او تر ابده پورې به وي نرګس زما چنغله ده او ما ته به ودیږي ملنګیه بچې ستا د غیرت او پښتو دې جنګ کې خدای مکه زه بې اولاده نشم نه مورې نه زما ته ایمان دی چې مرګ په نیټه دی او که بیا را داسې بې غیرتو د لاسه مړ شو نو ستا د زما په سر قسم دی مورې چې ما خښ نه کې یا خانجي وای خانجي ویم چرګ به په ډیران کې نه په پلیټ کې ګورې او که ستا چنغلې ته زرخاني کوته نه واچولې که نه نو قسم په خدای ما دې غوندرویزه بابا ووایي چې کولي به مې سره د بچو لکه د کډالو قرباني کړو او ستا چنغله به مې ستا ناوې جوړه کړې وه بس که منشي بس که خدای او دې جولې ته وګوره بس دوزې موره د اسمان به راباندې راوغورځې
زه دې پېژنم چې ته څومره درځن یې.
वाला जान जान मुसलमान के बाम शक्वी जान जान मुसलमान के बाम शक्वी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम अलका संग चले रोटे मोटे में खोले का ने कथा ला रोटे रावड़ू यार माल खो हो या लका दा सोखते چې زبارک ته دن راننو وتما او دې بیا هم برا پروت دی دې خزانه ویا قیدي راغلی خا دې نوی راغلی دی بلا دې واخلم ځکه خو زما د قانون نه بې خبره دی دا خو ښه ده لکه د ګلدان مې پې ورته انګلې نه دي کنې اوس به بوټی و همدې راپاڅوئ چې ما له روټۍ راوړي خان روټۍ به درته زه راوړم دا خو ډېر بدلیازه سړی دی او تریخ مرچکی دی تریخ مرچکی د تریخ مرچکي نه چې ما چک نه یې والی نو والله په بالله چې روټۍ مې نه ازمېږي ورشئ همدې پاڅوئ چې ما له ډوډۍ راوړي ورشئ مړی کې خپل ایمان نه وي د ملا په دوا نشي په دې کوسړه به سملا تړې که په مټو کې دې زور وي نو په خپله را میدان ته شه داسې به دې کوخمال کم داسې چې ټوله شپه به ډډې په ډډې اوړې او همداس پیرګي به کې چې ویه بی ویا بی مړ شوما واه هر سړی پوزه توره کړې ده وایي چې زه لوهار یم سوچ وکړه هسې نه چې زه در میدان ته شم او زما لومړی ټونګې سره لکه د بګیلي چرګ په منډه شي او میدان پرېږدي ناران چرې میدان نه پرېږدي او د نسیم کاکا خبره چې ته چرته هغه چرګه خو نه یې چې نه اګی اچوي او نه بانګ وایي چپ نه ښکته زه ستا هغه ککونی نه یم چې ستا په چغو به رانه وار پار خطا شي او ما ته وګوره چې زور نه لرې که نه نو هسې برید مه تاووه بلا دې واخلم راته ښکارېږي چې اجل دې راغلی دی ځکه خو په ګډوډو باندې سره اجل په نیټه دی روکې او اجل د چا راغلی دا زه او دا ته واو مخکې به دې راته خپله ته پته وښیه هسې نه چې سبا بیا ستا دا مړ وجود کلي په کلي او کوڅه په کوڅه ګرځوم چې دا مړی د چا دی دا مړی د چا دی نو بیا واوره ما ټوله دنیا د زرخانې په نوم باندې پېژني
बस का स्ता जमानत तो शो ګورم به در سره دلته څه له راغلې غفاریا ولې جنغلې پسې غلی شپې غلطه داستانه د ملګري جنغله ده غلی شه بوډا غلی شه सलामी काका जी चित्ता द खपलो समा दे इज्जत दपारा इंसान कुर्बान का महंगी बच्ची दासूशु बच्ची दासूशु स्ता कोरा बादे दो नमक की बर्बाद शो बच्ची बस मोरे बस चाचे समा कोरदा बादे दो नमक के वन कड़े कसम दे पर विच सन बागी बांदे दा दुनिया तंग कम दा दुनिया वो सलो कतरूरी वो सलो का खुदे बाहर से टिक्की सेगो सलो का बच्ची समा को दुनिया रवानशवा इंगोर मिमड़शवा एक योस वेमो हम पंजेल की बंदीवान शो नौमीद रखेगा मखोरे नौमीदी कुफर दे आगा परवरदिगार बस्ता मदद जरूर करी बाकी जमाता सरा दा लौस और दा मदद खोर कहे जैसे बस्ता दसवीं जमानत तुम्हारा जरूर मंडवा खोर कहे जरूर मंडा तड़ावा आशना
زه خو د مهرې هغه غازم چې نه مې څوک د سوري لاندې کېناستی شي او نه خپل ځان د نوره بچ کولی شو ته وګوره که نه یار مور مې په شته اولاد کې بې اولاده شو و ملنګه یاره د چا چې هېڅوک نه وي د هغه الله مالک وي ملنګه ته صاحب دفتر ته غوښتی زما خیال دی ملنګه سوال دې قبول شو او ستا ضمانت له څوک راله یقین مې نه راځي اشنا چې زما ضمانت له به څوک راغلي زه ټیک ویم ستا ضمانت وشو رښتیا زما ضمانت وشو مبارکه شاشنا مبارکه دې شاشنا مبارکه دې شه خیر دې وي رقیه خیر دې وي تا رښتیا ویلي وو یار د چا چې څوک نه وي د هغې الله مالکي لاړم دغه رقیه السلام علیکم دا څه دا چې دا څه مونږ د دشمن ملنګي ضمانت شو ها بچی آو د ملنګي ضمانت شو او بیا تاسې سړي وکړو چې موږ ورته اډوسه ویلي نه شو آخر څوک دی هغه چا چې زمونږ د دشمن ملنګي ضمانت وکړو هغه ضمانت د زرخان پلار وکړو د زرخاني پلار اوس پسه کو دا چې اوس په د زور نه سیاست نه کوي ته ګوره چې اوس دله په ملنګي زه کمې لوبې کوم اوس په ملنګي په زرخاني وژنم په زرخاني مردن هزار مردن قربان شکر دی خدایا چې زما بچی خپل کور ته راغو بچی ته کینا ته آرام وکړه زه د شکرانې 2 رکعات نفلونه کوم نو کوم بار به یوسي که ملنګي راووته نو څه چله شو ما د درویش بابا ووی خدای دې دلته راغلط کي نو بیا وګوره نالت پتاوري نوکري دم کولو هغه چا سره چې ته په خپله د قربانۍ ګډونې کړې روزانا زه بس تاسو دا احسان ټول عمر کې مهر نکم چې تاسو زما د زوی ضمانت وکړو خور کای مال ته خور ویلي او ورونه په خويند باندې احسانونه نه کوي او به ملګری صرف تاسو نه دی زما د بچو نه کم نه دی او اوس د خیره خور کای زستا زوی ملنګینا خپل زوم جوړول غواړم
زما زوی او ستاسو زوم خو وروره ستاسو هغه زوی زرخان وخورکه زرخان پوه شه او زه پوه شه بس صرف تاسو هاو کوئ خورکه ما ته هیڅ اعتراض نشته وروره
هسې د ځانونو نه پردي کړو ښکلو لیوني کړو خدایه ښکلو لیوني ښکلو لیوني کړو خدایه ښکلو لیوني زما عمرم تعالی درکې داسې خبرې مکو بچي انکارونه کې بچي انکارونه کې ستا په سر د واده سیره لیدل زما ارمان دی ستا د زما په سر قسمي انکارونه کې بچي انکارونه کې ټیک ده مورې ټیک ده یو دوا به بلو السلام علیکم کېنه جبار خانه ستاسو د کسانو د مرګ مې واورېدل تاسو لارم ما چې دوا درته وکړم زرخانه مونږ ته دوا مه کوه بس مونږ سره یو مرسته وکړه څه مطلب دا دی زرخانه چې مونږ سره یو سودا وکړه پوه شوم غفاره خبره کوه یو دشمن وجل دی نو مې ښایه سبا یې واده دی هغه درته په نښه کول زما کار دی وشوه بلا دې واخلم وشوه جباري دلینا ستا په سر باندې پیسہ اخیستې ده پیسہ او زه چې د چا په سر باندې پیسه واخلم نو بیا د هغه شپه په کور نه په ګوري
بیا گزار کوا خو دومره یاد ساته چې ژوندی دنه پاتې نشم که ژوندی پاتې شم نو قسم مې دې په رب وي چې ستا برانه کورم نصیب نشي مړ وجود به دې مارغانو کارغانو ته اچوم داس کوه ودرېږه زرخانه چې په دې ډزونو کې ځکه چې نن د ده واده ستا خور سره دی او د ده مرګ سره به ستا خور کونډه شي او غلی شه پلاره غلی شه درته ویم تا ته ما مخکې ویلي وو چې زما خور به د یو خیرمالو ږیره نه ورکوې او تا بیا هم زما خور ورکړه ورته کړه زما خور اخر ولې काका जी ملنګ بچې علي په خپل غیرت او په خپلو پښتو قسم مې دا ګندګي دا د ګناه بوج ختم کړه بچې ختم